اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. یو څو ښکلي حدیثونه درته وړاندې کوم. امید دی چې انشاءالله ستاسې به خوښ شي. ملګرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خپل مالونه په زکات سره پاک کړئ. د خپلو ناروغانو درملنه، یعنی د خپلو ناروغانو چې کوم علاج دی په خیرات سره وکړئ او قسم قسم مصیبتونه او بلاوې په دعا سره رد کړئ. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان دغه خبره چې خپل مالونه چې کوم ناروغان دي هغه په خیرات سره وکړئ، یعنی خیرات ورکړئ، نو الله جل جلاله به مو د غټو ناروغانو یعنی د غټو بیماریانو نه وساتي. او همدغسې قسم قسم مصیبتونه او چې کومې غټې بلاګانې دي یعنی غټ آفتونه به راځي هغه به د دغې وجې نه انشاءالله چې رد شي. یو ډېر ښکلی فرمان دی چې تاسو سره ما شریک کړ. یو بل فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم در شریکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو په چپ لاس خوراک مه کوئ، ځکه چې په چپ لاس شیطان خوراک کوي. نو دغه روایت مسلم کې ذکر شوی دی ملګرو. نو دوه ښکلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مو تاسو ته وړاندې کړل. نو امید دی چې ستاسو به خوښ شوي وي او د نورو ملګرو سره